بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو، نیپال کې چې کوم سیلاب راغلی تاسو ویډیوګانې ګورئ، نو دغه سیلاب څنګه راغلی، په څنګه شکل کې راغلی، د کوم ځای نه راغلی، په دې باندې به نن خبره کوو. لکه څنګه چې څه ټیم وړاندې په سوات کې سیلاب راغلی او په کالام کې چې هغه یو کلاوډ برسټ و، یعنی وریځې چې کوم دی د هغو نه دومره باران شوی او په یو ځای باندې چې په تاریخ کې چېرته نه و شوی. همدغسې په نیپال کې هم چې کوم دی دا سیلابي ریله راغلې وه. او دا څنګه راغلې وه، امریکي ساینټسټ ادارې او جیولوجیکل ادارې هغوی څه وایي، په دې باندې نن خبره کوو چې څومره نقصان پکې شوی دی او څه یې وړي دي، څومره خلک پکې مړه دي، د کوم کوم ځای خلک مړه دي او کومو ادارو خلک پکې مړه دي. نو په دې باندې نن خبره کوو. اول خبره خدا کوو چې نیپال ته یې څومره تاوان ورکړی دی. نو که په دې باندې مونږ خبره کوو، نو د نیپال کې چې کوم ځای کې سیلاب راغلی، نو دا یو سیند دی چې هغې ته دریای بوټیکوشي وایي، دریای بوټیکوشي. په دې کې سیلاب راغلی دی او د نیپال 3 ضلعې چې کوم دي هغه متاثره کړي دي. په دې کې تر اوسه پورې چې کوم ریپورټ دی 160 خلک چې کوم دي هغه پکې مړه دي، چې په هغې کې غیر ملکي سیاحتي خلک وو، سیکیورټي فورسز خلک پکې هم وو، نور پکې ډېر زیات ملازمین وو او عام خلک چې کوم دی هغه پکې هم شامل وو. 160 دا د مړو حساب دی فلحال چې تر دې پورې چې کوم دی سپلس کې روان دی. او د دې نه علاوه په سلګونو باندې خلک چې کوم دی هغوی پکې لاپته شوي دي. نو تباهۍ لحاظ سره که مونږ وګورو، نو دې کې سړکونه یې هم وړي، پلونه یې هم وړي، د بجلۍ غټ غټ ګریډونه چې کوم دی بجلیګرې هغه یې هم وړي دي او ډېر زیات سټرکچر چې کوم دی کورونه هغه یې ډېر زیات خراب کړي دي او د سره یې وړي دي، سره د خلکو یې هم وړي دي. یوې ښځې چې کوم دی هغه انټرویو ورکوله، نو په هغې کې هغې دا ویل، وایي ما او زما بچي چې کوم دی هغوی کتلو چې زما خاوند چې کوم دی هغه سیلاب یوړو او مونږ پاس چھت ته وختلو او یو کمرې چې کوم دی په هغې باندې مونږ ایثار شو او د سیلاب نه مو ځان بچ کو. نو جیولوجیکل کمې ادارې چې دي، نو هغوی دا وایي چې دا کوم سیلاب چې راغلی و دا 60 فیټ چې کوم دی هغه اوچت و، یعنی که مونږ 15 دغه چته کور وي هغې ته مونږ وګورو نو دومره اوچت سیلاب چې کوم دی هغه راغلی و په دې کې. اوس دا سیلاب د کوم ځای نه راغلی و؟ لکه مونږ چې څنګه خبره وکړه چې د سوات او د کالام دا د کلاوډ برسټ د وجې باندې راغلی و، د دې د وجې راغلی و او څومره تباهي کړې وه. نو دا د نیپال سیلاب چې کوم دی دا د کوم ځای نه راغلو؟ اوس امریکي جیولوجیکل ادارې دا وایي چې د دې سیلاب وجه چې کوم دی د هومالیا چې کومه پهاړي سلسله ده، نو د هغې د غره نه چې کوم دی یو د ګلیشیر غټه ټوکړه چې کوم دی راپرېوتې ده. که تاسو ته زه ووایم نو په فیسبوک هم تاسو سرچ کولی شئ یا په AI باندې او ګوګل باندې سرچ کولی شئ. د هومالیا چې کومه هایټ دی، اونچایي ده، هغه 19,028 فیټ ده. نو ساینسدانان دا وایي، دغه اداره وایي چې د دې هومالیې د سلسلې نه یو غټه د ګلیشیرز ټوکړه راغلې ده او هغه په غره باندې چې راپرېوته نو د ځان سره یې کاڼي وغیره چې کوم دی هغه هم راغورځولي او 7,000 فیټ لاندې چې کومه دی هغه یوه ندي ورته مونږ ووایو چې اوبه چېرته جمع وي، وایي یو داسې ندي کې راپرېوتي چې هغه هم څه غټ مقدار کې وه او ډېرې زیاتې اوبه او خټه وغیره چې کوم دی په هغې کې وه. نو وایي دا ګلیشیرز چې کله راپرېوتی دی نو دې ځان سره غټ غټ کاڼي هم راغورځولي او د هغې کاڼو په وجه باندې دا ګلیشیرز چې لاندې پر راتلو نو دا ټول د اوبو په شکل کې چې کوم دی هغه کنورټ شوی و. نو دې ځان سره کاڼي هم کو او ګلیشیرز یې هم کل او د 7,000 فیټ اوچت نه چې لاندې دوی راپرېوځي نو کمه ندي چې وه هغه یې هم شلولي او د هغې اوبه خاورې چې کوم دی هغه یې هم د ځان سره راوړي دي. چې راوړي دي او دغه دریای بوټیکوشي چې کوم دی دې ته چې راپرېوتي
نو یو په ډیر های سپیډ سره چې کوم دی دا روانه شوې ده او د نیپال دا سیند چې کوم دی د آبادۍ کې چې څه هم مخې ته راتلو که هغه کورونه وو که هغه بجلیګرې وې که هغه هسپتالونه وو که هغه روډونه وو پولونه وو یا څومره دغه چې کوم دی کانټریکټونه یا منصوبې چې نیپال د چین سره روانې کړي وي په دغه لارې باندې نو دا ټول هر څه چې کوم دی ملیامت کړي او د ځان سره یې په سکندونو کې وړي دي. اوس چین وایي چې زمونږ هم 3 کسان چې کوم دی په تبت کې هغه هلاک شوي دي او تقریبا 265 کسان چې کوم دي هغه لاپته دي چې لا د هغې پته نه ده لګېدلي چې دوی به یې څه شو او څه نه شو. نو دا واقعه څنګه وشوه د دې های الرټ چې کوم دی جاري شوی او نو جاري شوی د دې مختلف قسمه الزامات چې کوم دی هغه د نیپال په حکومت باندې لګي او دا وایي چې چین هم د دې لحاظ سره څه دغه ورته نه آګاهي ورته نه ده ورکړې چې څه داسې قسمه واقعه چې کوم دی د روانه ده. خو دا خبره لازم کیږي چې 12-13 میاشتې چې کوم دی 11-12-14 میاشتې مخکې دغسې یو سیلاب راغلی او بیا یې الرټ ورکړی چې دا به دوباره راځي. خو د دې باوجود هم د نیپال حکومت چې کوم دی سټریک ایکشن نه دی اخیستی او دغه خلکو هم لاپرواهي کړې وه څنګه چې په سوات او په کالام کې وشي چې سیلاب راشي هر څه ځان سره یوسي خو بیا یې دا خلک چې کوم دی د سیندونو په منځ کې او د سیندونو خواته جوړ کړي هم دغه کار چې کوم دی دا نیپال هم و او ګورنمنټ په هیڅ ایکشن نه و اخیستی او د دې په مد کې چې کله دا سیلاب راغو نو دا هر څه چې کوم دی د ځان سره یوړو. نو په دې کې یو خو د ایڈمنسټریشن غلطي هم دی او بل د نیپال حکومت هم چې کوم دی غلطي دی چې یو سیلاب راځي په دومره های دغه باندې لیول باندې او تاسو د دې آګاهي نه ورکوئ سایرن وغیره نه وهئ یو 10-15 منټ ټیم خلکو ته نه ورکوئ چې هغه دا ځای پرېږدي یا خپل ځان چې کوم دی بچ کړي. همدغسې زمونږ هم اداره ده که نور دغه نه کوي انتظامات نه کوي خدای ډیره مهرباني ده چې یو ورځ 2 مخکې یا چې کوم دی 3-4 غنټې مخکې چې کوم دی PDM چې پاکستان اداره د PDM چې هغه هم دا ټول انسټرکشن جاری کوي او د کلام او داسې کوم ځای کې چې هم دا لۍ وي او دا سیلابي ریلې وي نو هغه خلکو ته انسټرکشن ورکوي ورځ مخکې 2 ورځې مخکې یا هفته مخکې او یا چې کوم دی 3-4 غنټې مخکې چې خپل ځان چې کوم دی سیف ایریو ته ورسوئ او دا ځای پرېږدئ. نو دا ټول ډیټیلز تاسو سره شیر شو د نیپال په باره کې او امید لرم چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي. نو اجازه ده نه غواړم د لوی الله په امان.